عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. دا دویم باب دی امام بخاری رحمه الله فخفل کتاب کی لګولې دی. مخکې باب کې د مور او پلار حقوق بیان شو، دا غي سره احسان کول. نو اوس مور او پلار دی کې کوم یو ډیر حقدار دی چې هغه سره ډیر احسان وشي او ډیر اهتمام وشي. دا امام بخاری رحمه الله په دې باب کې ذکر کوي، او دا د امام بخاری رحمه الله په فقاهت باندې دلالت کوي. هغه ابواب لکه مخکې درس کې هم موږ ته اشاره وکړه. اول عام د مور او پلار حقوق، بیا په مور او پلار کې څوک ډیر حقدار، مور ډیر حقدار. دا هغه تر مخکې کلو په دې باندې باب ولګو. دریم نمبر حدیث په دې باب کې هغه د بهز ابن حکیم رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی او په خراسان کې دا وفات شوی او غزاګانی هم کړی دي. دا د خپل لیکنه نقل کوي، وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله من ابر؟ څوک دی ډیر حقدار چې زه سره احسان وکم؟ په احسان باندې څوک ډیر خېګړه باندې ډیر حقدار څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل امک استامر. قلت من ابر؟ بیا مې ورته ویل چې څوک ډیر حقدار؟ بیا راته ویل امک استامر. بیا مې ورته تپوس کو په دریم ځل سره بیا ویل استامر. څلورم ځل مې ورته ویل، بیا راته ویل اباک استغفر. ثم الاقرب فالاقرب. بیا د هغې نه بعد څومره چې تا ته نږدې وي، د پلار نه بعد چې تا ته نږدې څوک وي د هغې سره احسان کول. په دې حدیث کې لوی شان د مور ذکر دی چې مور واقعا د هغه هستی ده چې دې مثل نه پیدا کیږي. په دې وجه باندې د دې سره احسان درې ځلې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. یعنی د الله د حقوقو نه بعد په انسانانو کې مور او پلار، په مور او پلار کې بیا مور، دا درې ځلې حق لري. امام نووي رحمه الله فرمایي وجم دا دوی چې هغه ډېر مشکلات تیر کړي دي. 9 میاشتې تقریبا عادتا په خېټه کې دا ساتل دا وړه خبره نه ده. یو دونه شی اضافت څنګه ته واچوه همیشه دپاره شپه ورځ تا سړی تنګوي. 9 میاشتې ته په خېټه ساتلی، د تا سره کار هم کړی دی، د تا سره خدمتونه هم کړي دي، د کور کار یې کړی دی، د خپل خاوند خدمت یې کړی دی، د نورو بچو یې کړی دی. زموږ په معاشره کې بیا د نور کور هم ور په غاړه د دومره خدمتونه کړي دي سره د تا. همدغه رنګې بیا زیږولو کې تکلیف او بیا 2 کاله ته په غېږ کې ساتلی، دا مشکلات یې په تا باندې تیر کړي دي. ستا بیماریانې، ستا وینځل، دا ټول شوګیرونه د شپې ورته بار بار راپاڅېدلی، دا ټول واقعا چې دا 3 ځلې حقدار حق لري. ابن بطه رحمه الله هم فرمایي، حافظ ابن حجر رحمه الله دا غره نقل کړي دي چې حدیث په دې دلالت کوي چې مور 3 ځلې حق لري، 3 مقدار حق دا لري چې تو سره احسان وکي. د دې دا مطلب نه عزتمند چې پلار ورته نه، پلار سره احسان دی خدای مطابق 3 چنده بدا کې، 3 چنده بده سره اضافه کې، دا دومره حق لري. دا کول پکار دی عزتمند د مور سره احسان. افسوس دا چې زمونږ تعامل د میندو سره څنګه دی، په زیات دی چې موږ سره احسان وکړو. ډېر داسې واقعات موږ اورېدلي دي چې میندو ته کنځلې کېږي، د کنځلې څه کوي چې وهل ډبول کېږي د بچو په سر، د ښځې په سر، د یار دوست په سر باندې. دا عظیمه ګناه ده، عظیمه ګناه ده. عزتمندو دې نه ځان ساتل کول پکار دي. مور او پلار دا هغه نعمت دی چې سړي ته د شکر اندازه هغه وخت کې لګېږي چې کله د هغې نه لاړ شي، وفات شي. مور او پلار دا په ژوند کې یو ځل راځي. په دې وجه باندې دا لوی فرصت دی باید سړی د خپل لاس ونه غورځوي. هېڅوک د دې په سر باندې، د هیڅ چا په سر باندې باید دا خفه نشي او دغه سختیانې د دې زړه ته ونیسي. همدغه رنګې دې باب کې ډېر احادیث دي، قصص دي، واقعات دي چې امام بخاري دلته ذکر کړي دي. یو یو به ذکر کوو د مور په حق له د هغې د قدر په باره کې. دې حدیث کې خپله هم فائدې دي. یو فائده دا ده چې د اهل علمونه د نیکو کارونو د دینی مسلو تپوسونه کول، لکه دا صحابي د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي
همدغه رنګي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې صحابه د ډیر خیر لټون کې خلکو چې دا غیبت پوښتنه کول. همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وي اهتمام د اسلام ته په زنانو باندې چې اسلام زنانو ته حقونه ورکړي دي. هغه خلک چې چغې و چې اسلام حق نه دی ورکړی دا بې ځایه دا ګوره څومره اهتمام چې مور په بچي باندې دونه تکلیف تیروي نو دا یې داسې نه دي کړي چې پلار او مور یې یو ځای کړي دي نه دې له درې چنده حصه دلته ورکړې ده. په میراث کې ښځې ته کمه ورکړله په نسبت د نر هغلته خپلې وجې دي. دلته اوس ګوره درې چنده بچي ته ویل ته د خدمت وکړه دا ولې دا حق ورکړل اهتمام د اسلام باندې دلالت کوي. همدغه رنګي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې په اسلام کې راتب درجې دي د اعمالو. بعضې اعمال ډیر محبوبي ډیر اهم وي په نسبت د نور باندې. مسلمان ته پکار وي چې ځان په اهم اعمالو باندې مصروفه کړي. څلورم حدیث چې هغه اثر د عبد الله بن عباس تنهو هغه ذکر کړی دی. و عبد الله بن عباس تنهو ته يكسر لانه اتاه رجل فقال وتقول إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. یو سړی ورته راغلی وایي عبد الله بن عباس وایي یو زنانه ما غوښتله زه به نکاح سره واخلم لیکن هغې انکار وکړو. بیا بل سړی وکړو ما له غیرت را چې زه دې ولې ونه کړلم ما کې څه شی دی چې زه دې ونه کړلم. نو وایي ما هغه زنانه مړه کړله نو اوس زما دپاره توبه شته که نشته دی. هغه ورته ویل امک حیه مور دې ژوندۍ ده. هغه ورته ویل نه. بیا ورته ویل تب الى الله وتقرب الیه ما استطعت الله ته توبې وباسه فریاد کوه امید د الله دې معاف کړي. عطا بن یسار رحمه الله فرمایي لوی تابعي دی فذهبت فسألت ابن عباس وایي ما زه لاړم ابن عباس نه بیا ځان له تپوس وکړو چې تا د مور تپوس یې ولې وکړو چې مور دې ژوندۍ ده. عبدالله بن عباس تنهو فرمایل إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. سبحان الله. ما ته داسې بل عمل نه دی معلوم چې الله ته ډېر نږدې وي او الله ته ډېر نږدې کوونکی وي د مور سره د ښېګړې نه. سبحان الله. تاسو سوچ وکئ داسې عمل یعنی قتل څومره عظیمه ګناه ده چې انسان ډایرکټ جهنم ته د الله غضب د الله لعنت د الله ناشنا عذاب درناک عذاب الله ته دومره سخته ټوله دنیا ورانېدل اسان نه د مسلمان وجل. ټول یو کس وجنې د الله په نسبت باندې داسې لکه ټوله دنیا چې د وجلي سره د هغې نه مور سره احسان کول په دې باب کې تعالی فایده درکوي. تاسو سوچ وکړئ دا څومره عظمت لري دا مور. هم نیکي ده هم مور نیکي ده هم خوشحالي ده هم راحت ده هم ستاز د ژوند ښکلا ده ستا ټول مشکلات هغه دې سره ځي او سره د هغې نه دقه نعمت موږ سره شته دی. موږ د هغې په باب کې څومره کوتاهي کوو. کم مرونه چې په دې باب کې کوتاهي کوي هغې د الله نه ویرېږي او د مور خفې دې ښکل کړي. دا کم مشکلات یې موږ سره تېر کړي دي نو باید چې په دې باب کې موږ ډېر زیات اهتمام وکړو. نو دا څومره خواږه احادیث دي امام بخاري رحمه الله را جمع کړي دي زموږ او ستاسو دپاره. الله دې په اول ما ته او بیا تاسو ته عمل راکړي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.